د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. دوستانو سلامونه او نیکی هیله. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ځان ساتنې، پاکۍ او صفایي په هکله تل اندېښنه کوله او فرزانې بیا د ډاکټر په مشورې صدیقې ته وویل چې شبنم باید خپل ځان ښه وساتي، څو هم خپله شبنم او هم یې راتلونکی ماشوم روغ واوسي. ځکه خو وایم چې انساني اړیکې د قلف په شانې وي، که یو قلف په کلي خلاص شي نو قلف او کلي نه خرابېږي او د تل لپاره ترې ګټه اخیستل کېدای شي، خو که قلف مات شي نو د بل ځل لپاره ترې ګټه نشي اخیستل کېدای. راځئ واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه پېښېږي. بیا دغسې دا ټولې دانې وخورئ. بیا چې ښې راته مړې شي، چې بیا پورته هوا ته جګې شئ او خیالي ته په هوا کې وزرې ورپوئ. خیالي لالا کوتر ته دانې اچوي. اوهو شمسه وروره، ته ولې راپاڅېدلی؟ خو ارام وکړه، مریض یې که نه؟ اوس ښه شوی یم. ښه شکر چې ښه شوی. ته راځه دلته کښېنه چې کوترې مړې کړم، بیا به یې والوځو، ساعت به مو هم تېر شي. کینه منه، همداسې سیل کوم. ښه نو زما کوترې دې خوښې شوې؟ هو ډېرې ښکلې دي. ښه، کومه یوه کوتره دې ډېره خوښه شوه؟ ټولې ښکلې دي، دا برګ وزرې هم ډېره ښکلې ده. ښه، ته صبر چې اوس یې والوځو چې برګ وزرې کوتره څومره هوا ته جګېږي او دا نورې څومره جګېږي. ښه ده وایلزوه. دغسې پورته هوا ته جګې شئ، دغسې. شمسه وروره، څه ده ویل؟ راسه د بام له دغې څنډې د کوترو سیل وکړه چې سمې درته ښکاره شي، وبه ګورو چې ستا برګ وزرې څومره هوا ته جګېږي. ښه ده درځم. راځه شمسه راځه. وی شمسه، تا او خیالي ولې بام ته پورته شوي یاستئ؟ دواړه راښکته شئ. اله مورې څه ده ویل؟ مور دې جار شه، ته خو مریض یې، ولې راپاڅېدلی؟ مورې اوس ښه شوی یم. مورې ما هم ترې پوښتنه وکړه، ویل یې چې اوس ښه یم. خدای دې ښه کړي زویه. شمسه دوا دې خوړلې؟ هو نور دوا مې خلاصه ده، ایله 2-3 ګولۍ پاتې دي. خو هغه پاتې ګولۍ به م خورې. خو اوس روغ جوړ یم. نه شمسه وروره، دا د ښه کار نه دی کړی. تا ته ډاکټر نه وویلي چې دا ټوله دوا به دې په خپل وخت خورې او نه به یې قضا کوې؟ هو دا خو راته ویلي وو، خو نه زویه، د ډاکټر په خبرو کې به خو نه راولې. تاسې راځئ چې زه درته دوا راواخلم. شمسه درځه، څو پورې به کوترې په هوا کې چکرې وکړي او ته به دې دوا وخورې. مورې دا راغلم. راځه شمسه، هغلته به په هغه صوفه باندې کښېنو او ګوره پام کوه چې ونه لوېږې، تر هغه به مې مور دوا هم درته راواخلي. راځه احتیاط کوه. ښه سمه ده. خیالي لالا ته هم همدلته کښېنه. سمه ده، ودرېږه. مورې څه شوې؟ درځم زویه، دوا مې راواخیسته، ته صبر چې اوبه م در راوړم. دوا راوړه، اوبه به زه راواخلم. نه زویه، دا د اوبه مې م در وړې. شمسه وروره چې بیا ګوره داسې ونه کې، دا دوا چې ډاکټر درکړې دا به ټوله خورې. خورم یې، خو دا ګولۍ ډېرې ترخې دي. وی زویه داسې مه وایه، که ګولۍ ترخې دي د مرض لپاره خو ښې دي. که بد مې وویل؟ نه مورې ته ښه وایې، سخت مرضونه په ترخه دوا ښه کېږي. شمسه زویه دا خولې ته واچوه چې زه اوبه م درکم. سمه ده مورې. زویه دا اوبه م ورپسې وڅښه، روغ و جوړ به شي. سمه ده مورې. شکر. ګوره شمسه زویه چې بیا د دوا قضا نه کړي، که روغ شویم یې دا دوا چې ډاکټر درکړې ده دا به ټوله خورې، که نه بیا به مرض در باندې راوګرځي. سمه ده مورې. امیده دا غذای خو مو په تیږو په نښه که.
اوس به خو د نوي سړک لپاره د نښې تیږې ږدو که څنګه سنګینه بیخي مې خوښه ده ته یې د نوي سړک دا یوه خوا په نښه که زه به یې دا بله خوا په نښه کړم امیده همداسې به دا ځای ته یو ځای په نښه کړو چې بیا کلیوالو ته د سړک جوړېدلو نقشه معلومه وي سنګینه چې کلیوال په خلاص ملا ورته وتړي د سړکونو کار به ډېر ژر خلاص شي بالکل همداسې ده امید جانه چې اتفاق او له کار سره مینه وي بیا خو د چا خبره په تور کمر کې هم لارې تیریږي اوهو هغه دوه یاران خو ډېر خوشحاله را روان دي څوک یادوي امیده عاشق او چنارګل له عاشق سره خو چرګ هم په غېږ کې دی لکه چې بیا د ژرندې پیتاوي ته میله جوړوي که څه نه پوهېږم ته صبر چې پوښتنه ترې وکړو عاشقه لکه چې بیا میله جوړوئ که څه خبره ده چې چرګ مو راخیستی او خوشحاله روان یئ نه امیده ګله میله نه جوړوو خو دې چرګ ډېره ناسماني وکړه یو ځلې منډه کړه نږدې و چې ځان د ځنګله چرګانو ته ورسوي ښه نو بیا مو څنګه بیرته راونیوه دغه یار چنارګل مې د ژوندی وي وایم په هوا ور هم ترې نه خلاصېږي چرقو لا پرېږده وایم کور مو له غلې ډک شه امید او سنګینه تاسې څنګه په دې شاړه ځمکه کې د تیږو څلي جوړوئ چنارګله دا د نوي سړک د تېرېدو لپاره ځای په نښه کوو یاره زه خو وایم چې دا وړی به سړی نه شي کور دې له غلې ډک شه هسې ځانونه مه ستړي کوئ ولې به شړی نه شي کور دې له غلې ډک شه خو کلیوال وایي چې هسې نه د چا آباده ځمکه یا باغ په سړک کې راشي نه داسې به نه کېږي سړک مونږ په داسې ځایونو کې تېروو چې د هیچا ځمکې او باغ ته تاوان ونه رسیږي ښه دا هم در سره منو خو زما او د چنارګل په زړه کې بیا یوه خبره شته چې کله کلیوال سړک جوړوي زموږ خبرې به هم مني ستاسو کومه خبره به مني ګوره اول خو به زما د سلمانې تر دوکانه به سړک تېرېږي او دویم به په خپله چنارګل درته ووایي چې څه شرط لري وایم کور دې له غلې ډک شه زما شرط بیا دا دی چې زما تر ژرندې به هم سړک را تېرېږي دا خو اسانه خبره ده دا خو به وشي خو چې اوس ټول کلی په اتفاق په سړک کې کار وکړي داسې نه چې یو دوه ورځې یا شر وکړي بیا ترې پاتې شي سنګینه خبره دا ده چې کلیوال دا هم وایي چې ولې موسسه نه راته جوړوي د سړک کار کلیوال کولی شي که موسسه یا بل داسې بنسټ له کلیوالو سره مرسته کوله نو د ګټې وټې نور کارونه به پې وکړو سنګین ډېره ګل خبره وکړه که مؤسسه یا بل خیریه بنسټ مرسته کوله د پاکو اوبو په برخه کې دې وکړي د کلي صحي کلینیک دې پسې پراخ کړي داسې نور د خیر کارونه شته چې ترسره یې کړي فرزانې ترورې دا ما ته چا راغږ ما در غږ ملالۍ څه دې ویل د مور او ورېندارې پوښتنه مې درنه کوله هغوی مې ډاکټرې ته ورسولې زه بیا نورو ناروغانو ته راغلم نو ډاکټرې به څه ورته ویلې وي ته اندېښنه مه کوه ورېنداره دې ناروغه نه ده اوس به راشي ښه شکر چې ناروغي یې سخته نه ده نه بې غمه اوسه هېڅ ناروغه نه ده نو بیا یې ولې قی کوو خیر دی لږه کمزورې وه لکه چې ورنداره دې در باندې ډېره ګرانه ده هو خود را باندې ګرانه ده آفرین دې وي په تا ملالۍ ته ډېره مهربانه نجلۍ تا ویل چې شبنم لږه کمزورې ده نو ولې کمزورې ده له کمزوري به جوړه شي هغه دي مورده او شبنم دواړه راغلل شبنم رندارې څنګه یې ښه یم ملالۍ ګلې صدیقې ترورې له ډاکټر سره مو وکتل هو کور دې ودان فرزانې که ته نه وای موږ به ډېرې سرګردانې وو ډاکټر څه ویل چې د شبنم قید څه په وجه دی هماغه ستا خبره وه ډاکټر ویل چې شبنم امیدواره ده ښه شکر خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي امین ملالۍ اوس خو پوه شوې ما درته ویلي وو چې ورېندار دې ناروغه نه ده ښه شکر چې ناروغه نه ده شبنم ډاکټر څه دوا هم درته ولیکله هو د کمزورۍ یو څه دوا یې راته ولیکله یو رقم ګولۍ دي فولیک اسید ورته وایي که څه یې ویلې چې دا به د ورځې یوه ګولۍ خورې ښه ډېر ښه دا ګولۍ د امیدوارو میندو لپاره ډېرې ښې وي د چا چې وینه کمه وي هغه هم پوره کوي ډاکټرې نور هم ډېرې خبرې ورته وکړې د ډاکټرې ټولې خبرې ښې په غوږ کې ونیسئ شبنم پام دې وي چې ډاکټرې څه درته ویلي دي هره خبره په یاد ساته سمه ده فرزانې ډاکټرې ورته ویل چې ډېر به ځان نه ستړی کوې آرام به کوې
او ښه خواړه به خورې. ډاکټر یې ښه ورته ویلي دي. ګوره صدیقې ترورې، تاسو هم په شبنم ښه پام کوئ. یوې امیندوارې مور ته پکار دی چې په ورځ کې څو ځلې ښه خواړه وخوري. فرزانې ته بېغمه اوسه. د ډاکټرې ټولې خبرې به په ځای کوو. که بېغوري وشي بیا خو مور او ماشوم دواړو ته ضرر رسیږي. شاغه قربان څه دی ویل استاد فیروزه؟ دا مې ویل چې موټر ډک دی که نه؟ استاذه موټر خو په ډکېدو ډک وبوله، خو زه هم چې دا سورلۍ د خښتو غوندې سره کېني نو بیا به یو 2-3 کسه نور هم ورپورته کړو. که بد مو ویل؟ څه ووایم، ته کلنر یې په خپله ښه پوهېږې. استاده ورځه نور حرکات وکړه چې ناوخته کېږي. ماته مصیبته یو خو ته ډېر ورخطا بنادم پرېږده چې موټر ښه ډک شي. خوشه هغه موټر خو ډک دی، دومره هېر شي ورک کې چې د 2 تنو کرایې لپاره ټوله سورلۍ په عذاب وی. سورلۍ نه په عذاب و، هغه یو کلیوال نه ده راغلی. لږ صبر به ورته وکړو چې هغه هم راشي. اوبال دی چې داسې ده بیا به موټر ګل کړ. استاد فیروزه له کلینر نه تر ډېر په پیسو مینې. د پیسو خبره نه ده، کلیوالي ده، بیا به ګیله کوي. څوک نه دی راغلی چې ټوله سورلۍ په عذاب کړې ده. هغه څه ورته وایي هغه ګلې چې د نوم په سر کې ده؟ رایاد شول، غونچه ګل درته یاد وم. غونچه ګل هغه دی را روان دی. شاغه غږ پې وکړه چې رامنډه کړي. غونچه ګوله غونچه ګوله رامنډه که ټول خلک شور کوي. شاغه دا دې ته راغلم، لږ صبر. شاباس چې سودا غوټه دي پاس د موټر سر ته ورغورځو او ته موټر ته راوخېږه. دا څه وایي شاغه؟ لیونی شوی خو به نه یي؟ نه ولې به لیونی چې لیونی وای دومره هوښیار کلینر به وم. چې هوښیار کلینر یې د سودا غوټه څنګه د موټر چاته ور وغورځوم؟ مقصد مې دا و چې هلته پاس به بیا زه وتړم. نه ولې به یې تړې؟ بنګړي پکې دي، د ماشومانو ګوډېګانې پکې دي، دا ټول خو به ماته ګوډ شي که نه؟ چې ماتېږي نو ماتېږي به په ما یې څه؟ دا نو خبره شوه چې په ما یې څه؟ نو هغه د چا خبره په یارۍ کې خو بنګړي ماتېږي نو. نه زه غریب سړی یم، زه داسې یاري نه کوم چې بنګړي دې پکې مات شي. هلکه شاغه ډېرې ببولالې مه سره وایې. مقصد یو کار وکړه چې د غونچه ګل د سودا غوټه پکې ځای شي. استاده خو دلته دننه په موټر کې بیا خوشې ځای نیسي. زه وایم که په لار کې کومه سورلۍ نیمه پیدا شوه هغه به هم راوخېجو. هلکه شاغه په موټر کې دا سورلۍ په عذاب ده، ته لا د لارې سورلۍ ته هم غلې. وغونچه ګله څه وایې احمد خان؟ ډېرې کړتې مه کوه، سودا له غوټې سره راخېږه موټر ته. هله بیړه وکړه. اوهو بله غوټه مې څه شوه؟ دلته مې په څوکۍ ایښې وه. څه شوه وشاغه؟ غوټه مې څه شوه؟ نو څه خبرې چې څه شوه؟ الله چې سودا مې ورکه شوه. تاسو خو نه ده اخیستې، الله غوټه مې ورکه ده. هو درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو د خپل کلي د آبادۍ او ودانۍ په موخه په خپله لاس په کار شول او د کلي د سړک جوړېدو ته یې حشر وکړ. نو زما غوښتنه له تاسو نه دا ده چې د خپل کلي کور د آبادۍ او پرمختګ لپاره په خپله نستوڼې رابډ وهئ او لاس په کار شئ. په دې تمه مه اوسئ چې نور دې راشي او ستاسو کلی کور دې ودان کړي. الله تعالی هم د هغه قام یا خلکو حالت تر هغې نه بدلوي څو چې هغوی خپل حالت بدل نه کړي. الله تعالی روانې کښتۍ ته هدایت کوي، نه ولاړې ته. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه هغه راډیویي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیویي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.